بوټ BOOT بوټ. دا خو به تاسو ته پته وي چې بوټ څه ته وایي. د ګاډي چې کوم ډیګي دغه ډیګۍ ته بوټ وایي. خو آیا تاسو ته پته شته چې دغه بوټ دا په کم انګلیش کې یعنې په کم لینګویج کې دې ته وایي. دغه بوټ دې ته په امریکن انګلیش کې وایي. او آیا تاسو ته دا پته شته چې دغه بوټ ته په برټش انګلیش کې څه وایي؟ دغه بوټ یعنې دغه ډیګ ته د ګاډي په برټش انګلیش کې وایي ټرانک. TRUNK. BILL بل. بل دا خو موږ ټولو ته پته ده چې بل څه ته وایي. آیا تاسو ته پته شته چې بل او چیک کې څه فرق دی او په کوم لینګویج کې دې ته کوم نوم وایي؟ نن به موږ په دې ویډیو کې د برټش او د امریکن د انګلیش په باره کې زده کړه کوو او برټش او امریکن انګلیش به څه ځای پورې یادوو. یعنې موږ به داسې اهم الفاظ کوم چې زموږ د روزمره ژوند کې استعمالیږي او هغه موږ ته دا پته نه وي چې دا کوم یو لفظ کوم یو ورډ د برټش دی او کوم یو د امریکن دی. نن به موږ انشاءالله په دې ویډیو کې د برټش او د امریکن زیاتره الفاظ په پښتو کې زده کوو. ډیر وایي ګران ته. تاسو به زیاتره په انګلیش کې کتلي وي چې ډیر وایي ګران ته. یو هغه ګران ته هم وایي ډیر کم چې یو کس چاته خوښ وي، کم چې یو کس چاته ګران وي. او بل ګرانۍ ته هم ډیر وایي. یعنې کله چې د یو چیز قیمت وخیږي دغه ګرانۍ ته هم په انګلیش کې ډیر وایي. او آیا تاسو ته پته شته چې دغه ډیر دغه ګرانۍ ته دغه ګران ته په برټش کې څه وایي؟ په برټش کې دغه ته ایکسپنسیو وایي. ایکسپنسیو مطلب دی ګران. کله چې د یو چیز قیمت بره وخیږي دغه ته په برټش انګلیش کې ایکسپنسیو وایي او په امریکن انګلیش کې دغه ته ډیر وایي. کلر COLOUR کلر دا هم رنګ ته وایي او کلر COLOR دا هم رنګ ته وایي. آیا تاسو ته په دې کې دا پته شته، تاسو ته دا معلومات شته چې په دې کې کوم یو د برټش لفظ دی او کوم یو د امریکن دی؟ د COLOUR کلر دا د امریکن انګلیش کې رنګ ته یعنی کلر ته په امریکن انګلیش کې ویلی شي او COLOR کلر دا په برټش انګلیش کې رنګ ته ویلی کیږي. کلر په امریکن انګلیش کې او کلر په برټش انګلیش کې رنګ ته ویلی کیږي. چپس د الوګانو چپس. د الوګانو چپس ته په امریکن انګلیش کې وایي چپس او په برټش انګلیش کې دغه ته ویلی شي فرنچ فرایز. فرنچ فرایز. ایگزام. ایگزام په امریکن انګلیش کې امتحان ته ویلی کیږي ایگزام او په برټش کې دغه ایگزام ته ویلی کیږي ټیسټ. ټیسټ په برټش انګلیش کې امتحان ته ویلی کیږي او په امریکن انګلیش کې امتحان ته ایگزام ویلی کیږي. ډمی. ډمی دا په امریکن انګلیش کې دغه ته ویلی کیږي دا کوم تصویر چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. خو د دې ته په پښتو کې څه وایي د دې ماته داسې صحیح معلومات نشته. که چاته پته وي نو په کمنټ سیکشن کې ضرور موږ ته ووایي. په امریکن انګلیش کې دې ته ویلی شي ډمی او په برټش انګلیش کې دې ته ویلی شي پیسیفایر. پیسیفایر. دا تقریبا موږ اهله یوز کوو. د دې ضرورت موږ ته هله راځي کله چې یو ماشوم جاړي او دا ته موږ ورکو نو هغه به دې په ترو باندې من شي نو دې ته د دغې د وجې نه پیسیفایر هم وایي. پیسیفایر ته په برټش انګلیش کې وایي او ډمی ورته په امریکن انګلیش کې وایي. فلم او مووي. دا به تاسو زیاتره اورېدلي وي او د زیاتره کسانو نه به یې هم واورئ. فلم دا په امریکن انګلیش کې فلم ته ویلی شي او مووي دا په برټش انګلیش کې فلم ته ویلی شي. د دواړو معنی مطلب یو دی خو فلم ته په امریکن انګلیش کې وایي او مووي ورته په برټش انګلیش کې وایي. فلای اوور. فلای اوور په امریکن انګلیش کې دې ته ویلی شي او په برټش انګلیش کې دې ته اوور پاس ویلی شي. کله چې یو روډ د بل د روډ له پاسه داسې تللی دغه ته فلای اوور وایي. خو اوس موږ ته دا علم نشته چې دې ته په اصل پښتو کې څه وایي. که چاته د دې هم پته وي نو پلیز په کمنټ سیکشن کې ضرور ولیکئ. فلای اوور ته په امریکن انګلیش کې وایي او اوور پاس ورته په برټش انګلیش کې وایي. بیل. بیل دا د امریکن انګلیش لفظ دی او دې ته په برټش کې چیک وایي. چیک یا بیل دا دواړه یو شی دی یو مطلب یې دی
خو په امریکن انګلیش کې دغه بیل دغه چیک ته بیل وایي او په برټش انګلیش کې دې ته چیک وایي. وینډ سکرین. وینډ سکرین څه ته وایي؟ اول تاسو دا وپېژنئ چې وینډ سکرین څه ته وایي او بیا وروسته دا پېژنو چې دې ته په برټش او په امریکن انګلیش کې څه وایي. وینډ سکرین تاسو به کتي چې د ګاډي کومه مخامخ دا غټه شیشه یي دغې ته ویلی شي وینډ سکرین، کوم چې د ډرایور مخې ته یي دغه ته ویلی شي وینډ سکرین. او آیا تاسو ته پته شته چې دې ته په برټش انګلیش کې څه وایي؟ دې ته په برټش انګلیش کې وایي وینډ شیلډ. په امریکن انګلیش کې ورته وینډ سکرین وایي او په برټش انګلیش کې ورته وینډ شیلډ وایي. آیا تاسو ته پته شته په امریکن انګلیش کې یو دکان ته شاپ وایي خو دغه دکان ته په برټش انګلیش کې سټور وایي. په امریکن انګلیش کې دغه دکان ته شاپ وایي او په برټش انګلیش کې دغه ته سټور وایي. آیا تاسو ته پته شته موبایل فون سلفون دا د کوم لینګویج الفاظ دي او دا د کوم لینګویج کې استعمالیږي او په کوم لینګویج کې دې ته موږ کوم نوم او کوم نوم دې لپاره استعمالیږي؟ نو موبایل او فون دا په امریکن انګلیش کې دغه موبایل ته وایي دا کوم چې ستا سره درسه دی په لاس کې په کوم چې ته ویډیو ګورې دغه ته په امریکن انګلیش کې وایي موبایل یا فون او دغه موبایل یا فون ته په برټش انګلیش کې وایي سیلفون. په برټش انګلیش کې ورته سیلفون وایي او په امریکن انګلیش کې ورته موبایل یا فون وایي. ټاپ ټي ای پی ټاپ. ټاپ دا دغه نلکې ته وایي کوم چې موږ په کورونو کې استعمالوو د اوبو دپاره او دغه ته په برټش انګلیش کې وایي فاسټ اف ای یو سی ای ټي فاسټ. فاسټ ته په برټش انګلیش کې وایي او ټاپ ته په امریکن انګلیش کې وایي. نو کله چې ستاسو په مخ کې څوک وایي چې فاسټ یا ټاپ نو تاسو به کنفیوز کیږئ نه. ټاپ دا په امریکن انګلیش کې وایي دغې نلکې ته او په برټش انګلیش کې ته وایي فاسټ. فاسټ. سټاک او انوینټري په دې کې فرق څه دی؟ سټاک هم سامان ته وایي انوینټري هم سامان ته وایي. سټاک دا په امریکن انګلیش کې سامان ته وایي انوینټري دا په برټش انګلیش کې سامان یعنی مال ته وایي. انوینټري او سټاک دا اکثر په امازون کې استعمالیږي. د امازون سیلر چې کومي هغه اکثر وایي چې ما دومره انوینټري واخیسته ما دومره سټاک واخیستو. نو تاسو به کنفیوز کیږئ نه چې د سټاک مطلب هم دی مال او د انوینټري مطلب هم دی مال یعنی سامان. خو سټاک ورته په امریکن انګلیش کې وایي او انوینټري ورته په برټش انګلیش کې وایي. ریلوے په امریکن انګلیش کې د ریلګاړي روډ ته یعنې د ریلګاړي سړک ته په کوم باندې چې ریلګاړی ځي دغه ته ویلی شي ریلوے. خو دغه ریلوے ته په برټش انګلیش کې ویلی شي ریل روډ. ریل روډ. په امریکن انګلیش کې ورته څه وایي؟ په امریکن انګلیش کې ورته وایي ریلوے او په برټش انګلیش کې ورته وایي ریل روډ. امید کوم چې ویډیو به مو تر اخره پورې کتي وي او د دې نه به تاسو ډیره زده کړه کړې وي. So inshallah with another lesson until take care. Khuda Hafiz.